د ننګرهار مرستیال والي په مشرۍ امنیتي او تصفیوي غونډه وشوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی په مشرۍ د ملکي او نظامي ادارو یو شمېر مسؤلینو په ګډون امنیتي او تصفیوي غونډه وکړه چې پر مهال په لاسته راوړنو معلومات وړاندې او پر امنیتي برخه کې د تدابیرو په لا پیاوړتیا بحث وکړ. د تورخم له لارې یو ځل بیا د راستنېدونکو افغان کډوالو لړۍ چټکه شوې. د تورخم عمري کمپ مسؤلین وایي هره ورځ د تورخم فرضي کرښې له لارې تر 800 کورنۍ هیواد ته راستنېږي چې په ټولو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شوي. بل لور ته راستنېدونکي کډوال په تورخم عمري میشتغالي کې له شته امکاناتو او اسانتیاوو خوښ دي. ننګرهار میشتي د اسلامي امارت د هغه اعلان هرکلی کوي چې له مخې به یې متقاعدینو ته معاشات ورکړل شي. دوی وایي په تیرو 4 کلونو کې متقاعدین له سختو ستونزو سره مخامخ وو چې د تقاعد له ورکړې سره به اقتصادي مشکلات حل او ژوند به یې یو څه ښه شي. جلال آباد ښار کې 3 تنه د غلا په تور ونیول شول. د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار د 3 امنیتي حوزې منصوبینو د خپل مسؤلیت په ساحه کې 3 تنه له خلکو څخه د موبایلونو، موټرسایکلونو او نورو قیمتي توکو د غلا په تور نیولي دي. او تورخم کې 115 ټنه بې کیفیته جوار پاکستان ته مسترد کړی شول. د ننګرهار کرنې ریاست کارکوونکو د رفیق الله رفیقي شرکت له لوري له پاکستان څخه وارد کړي 115 ټنه خوسا او خراب جوار بیرته یاد هیواد ته مسترد کړل.